السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ استئ. دا دی زه یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو باره کې تاسو ته راغلی یم. په دې ویډیو کې به تاسو په دې باندې پوه شئ، تاسو ته مې یو په زړه پورې اپلیکیشن راوړی دی. څنګه چې تاسو پوهیږئ اکثره موږ ورزش ته یعنې دومره پیسې هم نه لرو، وخت هم نه لرو دومره چې ولاړ شو کلب ته او یا بیرته راشو. نو تاسو ته مې یو په زړه پورې اپلیکیشن برابر کړی دی چې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې او ښه په کور کې ترنه ګټه واخلئ. او په زړه پورې اپلیکیشن دی چې تاسو ته نوم اخلم. د نوم سره تاسو ته ووایم دا کومه چې ډاونلوډیږي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته ما مکمله طریقه راوړې د چې کومه چې ډاونلوډ کیږي نوم یې څه شی دی او د استعمال طریقه یې څنګه ده. نو دې څه تاسو به دوه ګټې وکړئ، یو هم پیسې سپما شي، یعنې بغیر د پیسو تاسو ښه ورزش ترسره کړئ، او دویمه ګټه به همدا وي چې تاسو به خپل وزن راکم کړئ په منظم ډول. خو که دغه اپلیکیشن سره مطابق تاسو لاړ شئ او تاسو د اپلیکیشن په منظم ډول استعمال کړئ. نو ګرانو ملګرو راځو وخت نه ضایع کوو د ویډیو خواته او تاسو ته ویډیو باندې شروع کوو. ښه ټول نه لومړی به تاسو راشئ، صفحه به واړوئ، پلی سټور پیدا کړئ. چې کله هم پلی سټور باندې کلیک وکړو نو تاسو به پلی سټور کې سرچ ته راشئ. په سرچ کې به تاسو ولیکئ سکس پیک اپس. دا ګو دغلته یې لیکلي لاندې سکس پیک اپ. په دغه به کلیک وکړئ تاسو. چې کله دا خلاص شو په دغه کې تاسو دغه لیست کې دویم باندې کلیک وکړئ سکس پیک اینډ 13 ډایز. په دې به کلیک وکړئ تاسو. که دا نه وي انسټال نو تاسو به یې ځان سره انسټال کړئ موبایل کې. چې کله مو انسټال کړو نو اوپن به یې کړئ. په اوپن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. دا دی تاسو ته دغه صفحه خلاص شي نو تاسو کولی شئ دې کې خپل تمرین په روزمره ډول شروع کړئ. نو په دې کې تاسو ته په 3 کټګورۍ باندې تمرینات ښایي، یعنې 3 ډوله دي. لومړی ډول چې دی هغه ډېر ایزي دی، مګر اول 10 ورځې چې دی هغه اسان دا ګورئ تاسو دغه لوز بیلي فټ دغه 10 ورځې دغه لومړی یو ورځ، دویمه دغه بیا راک هارډ اپس دي، دا به لږ متوسط تمرین لږ سخت دی، او دریمه چې دی بیا دریمه میاشت سکس پیک اپس دا ډېر سخت تمرین دی. یعنې دغه دریمه چې دی ټولو کې سخت تمرین همدا دی. خو تاسو زه اطمینان در کوم چې دغه 3 میاشتې تاسو که دا تمرین وکړلو نو ستاسو به اضافي وزن نیم په نیم کې کم شوی وي، یعنې ډېر متوسط وزن تاسو په خپل بدن کې ولرئ، او هغه اضافي وزن دی او کوم هغه چې دی هغه تاسو نه ختم شي. یوه ګټه یې دا ده تاسو به وزن کم شي، او بله ګټه یې دا ده چې فری او خپل کور کې تاسو کولی شئ روزمره ډول. نو دغه ستاسو د لپاره دغه ننني معلوماتو. که دغه ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلي نو ویډیو د سره ملګرو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ استئ. دا دی زه یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو باره کې تاسو ته راغلی یم. په دې ویډیو کې به تاسو په دې باندې پوه شئ، تاسو ته مې یو په زړه پورې اپلیکیشن راوړی دی. څنګه چې تاسو پوهیږئ اکثره موږ ورزش ته یعنې دومره پیسې هم نه لرو، وخت هم نه لرو دومره چې ولاړ شو کلب ته او یا بیرته راشو. نو تاسو ته مې یو په زړه پورې اپلیکیشن برابر کړی دی چې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې او ښه په کور کې ترنه ګټه واخلئ. او په زړه پورې اپلیکیشن دی چې تاسو ته نوم اخلم.